د دې ډوپامین کار دا دی کله چې دا ډوپامین سیکریټ شي خارج شي زموږ په وجود کې نو د دې د وجه نه موږ ته خوشحالي محسوسیږي سکون محسوسیږي انسان خوشحاله په سور کې په طبیعت کې چې کله دا ډوپامین هارمون سیکریټ شي کم یو انسان چې نسوار کوي یا سیګریټ څکي نو د هغه په وجود کې دا ډوپامین هارمون چې د خوشحالۍ د هارمون دا ډېر زیات سیګریټ کېږي ډېر زیات خارجېږي نو دغه وجه ده ته به ځینې انسان ته وایي هلکه دا نسوار مه کوه دا سیګریټ مه څکه دا خو نشه ده هغه تا ته وایي یاره دا خو د خاپیرو نشه ده دا نسوار یعنې دا چې کله دی وکړي دی په سور کې خوشحاله ذهني درته یو سکون اصلي دا اصل کې وجه دا ده چې دا سیګریټ یا نسوار زموږ په وجود کې دا ډوپامین چې کوم هارمون کوم کیمیکل دي دا سیګریټ کوي د دې د وجې نه انسان ته خوشحالي میلاویږي بیا د دغه نه اخوا چې کله دا نسوار دی ګزار کړي یا دا سیګریټ د ختم شي هغه د نسوارو د سیګریټو چې کوم ډوپامین سیګریټ شي او خارج شي هغه خوشحالي ختم شي بیا د هغه نه وروسته دا انسان چې دی داسې بور فیل کوي داسې خفګان داسې ټینشن داسې په انزایټي کې بې سوره شانته کي ځکه چې د خو دا کم د خوشحالۍ هارمون چې سیګریټ کوي دا خو د سیګریټو او د نسوارو په زور باندې خارج کړي خو چې کله د هغه اثر ختم شي انسان بیا واپس پریشان شي ستومانه شي خفګان ذهني داسې سکون ختم شي آرام ختم شي نو د دې انسان بیا یو ځل زړه کېږي و یاره بې سوره یم نسوارو ته مې زړه کېږي چېرته نسوار راله وګورئ یا سیګریټ راله وګورئ چې سیګریټ مې نه ایسکلی نو ټایم مې نه پاس کېږي ولې چې د ده خو هغه خوشحالي هغه ډوپامین چې کوم سیګریټ کېدله د خوشحالۍ هارمونز هغه خو د سیګریټو څخه عادت کړي دي چې سیګریټ یا نسوار یې نه ایسکلي نو هغه هارمونز نه سیګریټ کېږي نو دغه وجه ده کوم انسان چې سیګریټ یا نسوار کوي نو د ده دا ډوپامین د خوشحالۍ هارمون د دغه سره سیګریټ کېږي تر څو پورې چې دی دغه سیګریټ او نسوار استعمالوي دی په سور کې برابر وي په مزه په انجای کې خو چې کله د دې اثر ختم شي نو بیا زړه کېږي چې زه اوس بیا نسوار کېږدم یا سیګریټ وڅکم نو دغه شانته کې دا انسان بیا نسوار کېږي بیا سیګریټ وڅکي په دغه طریقه باندې دا انسان د نسوار او د سیګریټ ته اډیکټ شي مطلب عادي شي نشهیي شي بیا چې نسوار نه ایښودلي بیا چې سیګریټ نه ایسکلي نو د ده ګزاره نه کېږي نسوار ورسره نه د ټیم نه پاس کېږي دله غوسه ورځي دی خفګان کوي دی جګړه کوي وایي لکه دماغ مې کار نه کوي ګورئ دماغ مې درته وایي اوټ کېږي ګورئ نسوار مې نه سیګریټ مې نه دي څکلي نسوار را سره نشته دی بې سوره یم نو دا انسان بیا د دې نشي عادي جوړ شي نو د دا خپله خوشحالي دا په دې ډوپامین په دې سیګریټ او د نسوارو باندې عادت کړې ده چې کله سیګریټ او نسوار د سره وي بیا دا په سور کې خو چې سیګریټ او نسوار نه وي نو تاسو چېرته نشهیي انسان وګورئ چې د هغه سره نشه نه وي سیګریټ نه وي یا نسوارو سره نه وي هغه ډېر زیات پریشان وي ډېر بې سوره وي د هر طرفه یې خو ایمان یې را پیدا کړه بیا د دې نه اخوا چې کوم عام ژوند کې دا خوشحالۍ نه وي په دې باندې د انسان داسې په اسانه څه نه پوهېږي موږ خلک په وړه خبره باندې خوشحالېږو دیو ته هغه خوشحالي نه کېږي هغه ډوپامین په زیات مقدار کې دیو عادت کړي په سیګریټ او په نسوارو دي چې ډېر سیګریټ کېږي ډېر خارجېږي نو دیو ته خوشحالي کېږي او چې دا معمولي خوشحالۍ نه د دې احساس دیو ته نه کېږي دی دا نشي محسوسولی بس بیا بې سوره چې کله نسوار کېږي نو بیا وایي یاره دا د خاپیرو نشه ده د دې سره زه په سور کې یم اوس راشه په دې باندې خبره کوو چې دا نسوار ډېر زیات خطرناک شی دی که دا سیګریټ ډېر زیات خطرناک شی نو خو دواړه نه دي هغه د یو مشر نه ویل چا تپوس وکړو چې کاکاجي دا لوړه ښه ده که جوړه ښه ده هغه ورته ویل چې مړه دواړه دې په بلا ولګي نو زه وایم چې دواړه دې په بلا ولګي دا نسوار هم دې په بلا ولګي او دا سیګریټ هم دې په بلا ولګي دواړه یو هم پکې ښه شی نه دي د نسوارو هم نقصان شته دی او د سیګریټ هم نقصان شته دی ځینې خلک وایي یاره نسوار نشه نه ده زه به تاسو ته ویم بلکل دا نشه ده دا نیکوټین دا تمباکو چې په دې کې دا تماکو چې په دې کې استعمالېږي دا څه شی دی دا نشه ده که نه نو د دې دواړو نقصان شته ګوره تاسو که چېرته سیګریټ راخیستی د سیګریټ په ډبي باندې باقاعده تا ته به لیکلي چې دا د خولې او د لنګز د پیپړو کینسر کولی شي نو انسان په دغه وخت کې هم حیرانه شي چې دومره نقصاني شي دی ته ما ته وایې چې دا د مرګ سبب دی دا د کینسر سبب جوړېږي او بیا یې ته راوړئ ما ته بیا یې په ما باندې راخرڅوي خپل ټکس تیلی او دلته عوامو باندې خرڅوي اولنۍ خبره دا ده چې دا د خولې کینسر تا ته کولی شي صحیح ده دویم د دې نقصان چې کوم لنګ کینسر دی پیپړې د پیپړو کینسر کېدلی شي د دې د وجې نه او د دې به زه تاسو ته یو مثال درکړم تاسو چېرته د انګیټۍ یا بخارۍ چېرته وایو د دې پیپ که تاسو د بازار نه نوی راوړئ که نه نوی پیپ دغه د بخارۍ پیپ د انګیټۍ دا پیپ چې نوی تاسو کله د بازار نه راوړئ که نه دا بلکل پاکې روغې ښایسته سټیل داسې پاک چمک وایي بیخي صفایي دغه شانته کې کوم انسان چې سیګریټ نه څکي نو د ده د هوا نالۍ چې کومه ده دا بلکل صفایي دا روغ وي خو که چېرته دی سیګریټ شروع کړي مثال د نن یو سیګریټ وستو صحیح ده یو سیګریټ او دا د هوا نالۍ چې ده په دې باندې د تماکو دا لوګی لاړی تېر شو نو څه دلته نن ونښلي دا د هوا دا نالۍ چې دا د ګندکي لږ لږ پسې ونښلي تورې کړي
صحیح ده. دغه شانته کې مازدیګر بل سګرټ وڅکو، سبا ساري بل وڅکو، داسې د عادت واخیستو، سګرټ یې شروع کړو، دغه تور لوګي دغه ګند راځي او په دې د هوا په نالۍ پسې تېر چاپېره نښوي. دغه شانته کې دلته د انسان لنګز دي، صحیح ده، په دې لنګز پسې دا تور لوګي دا ګند راځي وخت وخت کې د 10 میاشتې سګرټ وڅکو، کال یې سګرټ وڅکل، 2 کاله، 10 کاله، 15 کاله د سګرټ څکي، نو ستاسو څه خیال دی د دې هوا د نالۍ د دې ایروې او د دې لنګز څه حال؟ هم هغه مثال کوم چې تاسو له ما د بخارۍ د پیر درکړو، د بازار نه چې راشي هغه څنګه صفایي، او کله چې هغه بیا په کور کې انګیټۍ ته بخارۍ ته ولګېږي او د هغه 2 میاشتې 3 میاشتې کال یو سیزن په هغه کې اور بل شي، نو د هغه پیپ نه بیا څه شی جوړ شوی؟ مکمل ګنده زنګ شوی الوګي چې داسې ټک ورله ورکړي که نه نو بالکل ماتېږي، راجوړېږي. نو زه به تاسو ته وایم تاسو وګورئ کوم انسان چې سګرټ څکي د هغه لنګز تاسو وګورئ چې هغه دغه شانته کې دا پیپ په شان ګنده تک تور شوي، نو د ده ته مختلف قسم بیماریانې بیا د دې نه لګي. څومره ګن بکټیریا چې ده دا د دننه د لنګز ته د ایروې باندې جوړه کړې ده، دغلته بیخي یو ګن جوړ کړی دی. نو د سګرټ والا انسان چې دی د ده ته د دې ایروې د خولې کینسر، د لنګ کینسر، مختلف قسم بیماریانې، او تاسو به په دې کووډ 19 کې کتلي کوم کورونا چې راغلی وه، په دې کې د کورونا کم خلک ډېر خراب کړی وو؟ هغه خلک یې ډېر خراب کړی وو چې هغوی سګرټ سموکینګ ډېر زیات کړی وو. سموکینګ دغه وجه ده چې د دې لنګز د ایروې چې ده مکمل آلریډي بیمارۍ ته آسان وډیمیج شوي وو د مخکې نه، چې کله پې د کووډ اټیک وکړو، د وایرس اټیک وکړو، نو دا ورته بیا د ټینګي نه وو. زیاتره خلک چې په کورونا کې مړه شوي دي هغه د سموکینګ د وجې نه. کوم انسان چې سموکینګ کړی و په هغه باندې کورونا ډېره زیاته مشکله وه، او کوم انسان چې سموکینګ نه دی کړی صفار لنګز او ایروې دي، نو هغه ته دومره نقصان نه و ورکړی، لکه د زکام په شان آسان په هغه باندې تېر شوی. نو دا د دې نقصانات دي چې دا د خولې کینسر، د لنګ کینسر، دغه شانته کې د وینې مختلف قسم بیماریانې جوړوي. د دې نه علاوه بلډ پریشر د انسان های کوي، د وینې بیماریانې تاسو ته ما وویل، د زړه بیماریانې مختلف قسم د دې نه جوړېږي. د دې نه علاوه د انسان عقل، په عقل باندې اثر شته، انسان بیا لرنینګ هغه شانته کې نشي کولی، ذهن یې هغه شانته کې کار نه کوي، دا د ټول د دې نشو د وجې نه داسې کېږي. د ساه بیماریانې، د خولې بدبويي، همیشه تاسو د سګرټ یا د نسواري انسان خواته کېنئ که نه، د هغه د خولې نه انتهایي ډېر زیات بیډ سمیل ځي، ګنده خواته څوک نشي کېناستلی. دا ټول د دې نقصانات دي. نو سګرټو خو دا نقصان چې د دې نه علاوه نسوار چې دی که نه، ځینې خلک ګوره تاسو به اورېدلي چې کوم انسان سګرټ څکي، نو یو ساده شان انسان ورته ویله که د دې سګرټو نقصان سیوا دی، وایي دا سګرټ پرېږده. نو هغه وایي یاره څنګه یې پرېږدم؟ نو دی ورته وایي زه درته یو طریقه درښیم، ته نسوار شروع کړه، دا سګرټ به ته پخپله پرېږدي. دا مشوره ورله ورکړي. خو زه به تاسو ته ویم چې څنګه تاسو ته ما د لوړې د جوهرې کیسه وکړه، دواړه دې ورک شي، سګرټ هم دې ورک شي او نسوار هم دې ورک شي. دا نسوار خو د دغه نه نوره زیاته ګنده نشه ده، انتهایي مردار شی خو نسوار دي. نسوار ګوره د څه نه جوړ دي؟ تاسو چېرته کتلي دي په دې کې تمباکو، ایره، چونه، غسقه، برګي او ګټو باندې ګند، انتهایي ګند دی. دغه ګند انسان په خوله کې ږدي او د دې نه خونه لي. نو د ټولو ګنده نشه چې ده که نه، هغه خو دا نسوار دي، کوم چې خلک پاکه کوي. ګوره په خوله کې کېږي مسله نه وي، خو چې په کپړو باندې ولګي وایي کپړې مې مسخه شوې. خدای ظالمه، نو دا په خوله کې چې دي خو دي دا ستا کپړې ستا د دې خولې نه ډېرې پاکې دي چې ته په کپړو خفه کېږي چې نسوار پې پرېوتل، او په خوله نه خفه کېږي تا ته ښه دي. نو د نسوارو نقصانات خو نور هم ډېر زیات دي. کوم انسان چې نسوار کوي د په غاښو کې، اکثر داسې خلک به تاسو لیدلي په غاښو کې نسوار کوي، غاښ خرابوي، د خولې نه بدبویي ځي، انتهایي ګنده بوی د خولې نه ځي. کوم انسان چې نسوار کوي خواته څوک نشي کېناستلی. د دې نه علاوه معده به د دې انسان سوځي، بدبویي د خولې نه ځي. یو خبره زه بله تاسو ته وکړم، کوم انسان چې نسوار کوي، ما دا خبره د علماو نه اورېدلې چې د ده خواته د رحمت ملایکې نه راځي. ولې چې د دې انسان د خولې نه کومه بدبویي ځي، نو امکان نه لري چې د رحمت ملایکې د دې انسان خواله راشي. او د دې سره هغه علما دا خبره هم کوي چې کله داسې انسان مري، نو د ده په ژبه باندې به کلمه نه راځي. دا انتهایی د تشویش خبره ده چې کله انسان مري او د ده په خوله باندې کلمه نه راځي. ولې چې د ده نه دغه بدبویي ځي، نو د کلمه خو هغه انسان د رحمت ملایکې خواله نه راځي، د ده به کلمه څنګه په خوله باندې راشي؟ نو انتهایی ډېره زیاته ګنده نشه ده، انتهایی ډېره زیاته مرداره نشه ده. نو که نسوار دی او که سګرټ دی، دواړه نشه ده. ښه دا مه وایه چې یاره نسوار نشه نه ده او سګرټ نشه ده. نسواري سړي ته نسوار نشه نه ښکاري، وایي یاره دا خو انسان بې خوده کوي نه، دا خو داسې نشه نه ده چې ګنې سګرټي سړي نه تپوس وکړه، بیا هغه ته سګرټ نشه نه ښکاري، وایي دا خو ما څه بې خوده کوي نه. دغه شانته کې د چرسي سړي نه د چرسو تپوس وکړه، هغه وایي دا خو یاره دا خو چې د چرسو غر وي او زما پې سر وي، هغه ته بیا چرس نشه نه ښکاري. نو دغه شان دا نشې ټولې دي، خو په څه کې لږه نشه او په څه کې ډېره نشه. صحیح ده.